کابل ښار کې د ښاروالۍ له وروستیو فعالیتونو سره ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې. خو د کابل ښاریان بیا په سړکونو، لښتیو او پلي تګلارو کې له خځلو شکایت کوي. د دوی په خبره د کثافتدانیو نشتون د ښاري ککړتیا لامل شوی. همین شهروانی خواهش ما شهروانی همی است که در هر موقعیت شهر کثافتدانی باشه. کثافتدانی یک چیز ضروری است. مثلا یک کس یک بیسکیت میگیره یا یک نوشابه میگیره، همین قوطی و یا همون پوش بیسکیت یک همون اشغالدانی باشه، کثافتدانی همون پارتی جمع باشه، شهر پاکیزه است نباشه دیگه در گوشه یک آدم میپرده. ما گرچه جمع میکنیم باز زیر شمال این طرف باد این طرف تید میکنه دیگه. کثافتدانی در شهر بسیار چیز ضروری است، کار خوب است. باید در جای یک کثافتدانی باشه، باید ضرورت است. باید پارتیم خدا در روی سرک نمیشه که پارتیم، در پیش چیز نمیشه که پارتیم. باید در جایی که یک نانی باشه همونجا پارتیم. شهر ما باید خود ما نظافت مراعات کنیم. باید د ښاروالۍ تنظیف ډلې مسؤلین بیا وایي د ښار پاک ساتلو لپاره شپه او ورځ کار کوي او له ښاره د خځلو ټولولو دروند مسؤلیت په غاړه لري. خو په خبره یې ښاري کلتور لا هم په خلکو کې پوره نه دی رواج شوی او ډېری کسان خپل اضافي توکي په سړکونو غورځوي. او د سهار سبوی زه راځم پاکوم، بېرته هغسې یو ځای پاکم، هغلته وګورم بیا همه کثافات پروت دي. بیا ټولوم ورځ درې دفعې ځم راځم د شارینوه پورې. چاره‌ای ترافیک نه ته شارینوه پورې د ما مربوط ده. د سایه زه خپله پاکوم. هغه خلک باید موږ سره همکاري وکړي، دغه خپل یو شی جوس موز خوري یګان نرجس کي دغه یو ډولک واشي، موږ به ډولۍ نه اسانه موږ ته به راحت سهولت به وي. موږ کابل ښاروالۍ هم د کثافتدانیو کمښت ستونزه مني او د ښاریانو دغه اندېښنه پر ځای بولي. خو وایي روان کال یې 15 میلیونه افغانۍ دغې برخې ته ځانګړې کړې چې ورسره به د ښار بېلابېلو برخو کې د ښځلو لپاره ځانګړي ځایونه برابر شي. په کابل ښار کې موږ تقریبا په هر ګذر کې مختلف کثافتدانیان لرو، خو قطعا دا بسنده نه کوي. ښار موږ 15 میلیونه افغاني خپل په پلان کې د نوي کثافتدانیان د جوړولو پر برابر باندې ځای پر ځای کړي وو چې اولي قرارداد تقریبا 15 میلیونه افغاني وو. 15,028 دانې نیم متر مکعبي کثافتدانیان، همدارنګه 50 دانې هم 9 متر مکعبي کثافتدانیان. دغه پروژه تقریبا 2 میاشتې مخکې شروع شوي دي او په ټول کابل ښار کې نصبېږي. کابل ښاروالۍ روان کال 11 میلیارده افغانۍ بودیجه لري او 250 بېلابېلو پروژې یې یوازې د سږ کال لپاره پلان کړې. د عامه خدمتونو وړاندې کوونکې دغه اداره له خلکو هم د عمومي پروژو ساتنه کې د همکارۍ غوښتنه کوي.